له دغې ورځې د قاسم فګار په ځان مین کړم خندا دې وکړه تا ویل زه خو د ستا یار نه یم ډېره مننه ډېر درد دی څه شي دردولی خپل ایجه یې خپل ځي ته راسیږي نو د ده نو یو بل قسم ستوری جوړېږي سلامي نانی کی هیله و احترامات په دې امید یې چې ټول ریغ جوړ او خوشحال وست امین وزیر یا او تو سے کسے وزیرستان او د ضلع جنوبی وزیرستان زنګاړې د سیمې یو ځوان شاعران قاسم فګار صاحب د مو سره موجود دی قاسم فګار صاحب درته وایه په ټوله مخشه چې څومره وخت کېږي چې ته شروع شاعري شاعري خو تقریبا 2021 نه مې شروع کړې ده نو څه شي داسې دغه شي ته مجبور کړل چې ته شروع شاعري وکړې په دغه عمر شي او یو خو لکه د شاعري خپل شوق وي او بل دا وخت داسې و چې شاعري ته جوړو نو خپل شاعر شولې خپل شاعر او زده کړې دې کړي دي زده کړې مې معنا داسې نه دي کړي خو مصروفیات څه لري مصروفیات خو داسې خاص نه لرم ډېر مینول دې کسي دې لره اوبر څه وبې ته اورول اول خو یې دوه بیتونه دي چې یو چا په دې نږدې وخت کې خدایان ساتلی دي بې شماره یې له خټو جوړ بتان ساتلی دي ډېر ښه یو چا په دې نږدې وخت کې یو چا په دې نږدې وخت کې خدایان ساتلی دي بې شماره یې له خټو جوړ بتان ساتلی دي او دا نه ده ستا د خدای قاتل خو اوس هم جوړېدی شم دا نه ده ستا د خدای قاتل خو اوس هم جوړېدی شم افسوس دا ده چې ما یاران ګونګیان ساتلی دي او ښکاره یې کړه د ستا خدای خو د یو کار راته وکړي ښکاره یې کړه د ستا خدای خو د یو کار راته وکړي زما خدای په ورونو کې نبیان ساتلی دي ډېر ښه ډېر په زړه پورې ډېر ښکلی او یادونه زما سر خوري ستا په لاره کې قتلیږي یادونه زما سر خوري ستا په لاره کې قتلیږي یادونه زما سر خوري ستا په لاره کې قتلیږي سوچونه تا په هر لور قاتلان ساتلی دي ډېر ښکلی چې قسمت راځي د ژوند هډونه ماتوي تېرېږي په کومه وجه اندامونه ماتوي تېرېږي ډېر ښه ډېر ښه ډېر په زړه پورې قسمت راځي د ژوند هډونه ماتوي تېرېږي په کومه وجه اندامونه ماتوي تېرېږي ډېر ښه او یا د سر وخورم یا د ژوند په ما مزو کې تیر شي د کامیابۍ په لار ګامونه ماتوي تېرېږي او قسمت قاتل دی دا منمه خو ګیله نه کوم د سر سوچونه تقدیرونه ماتوي تېرېږي د سر سوچونه او تقدیرونه ماتوي تېرېږي ډېر صبر او هغه د سر وخوري چې نه خوښوي لاس د مینې هغه د مات شي چې لاسونه ماتوي هغه د سر وخوري چې نه خوښوي لاس د مینې هغه د مات شي چې لاسونه ماتوي تېرېږي او خدایه زمونږ په دې مشرانو کې د امن راشي خدایه زمونږ په دې مشرانو کې د امن راشي ژوند د یې خوار شي چې کامونه ماتوي تېرېږي او یو څو کسان راځي قسم ورته هیڅ نه ښکارېږي یو څو کسان راځي قسم ورته هیڅ نه ښکارېږي یو څو کسان راځي قبرونه ماتوي تېرېږي یو څو کسان راځي قبرونه ماتوي قسم ورته هیڅ نه ښکارېږي یو څو کسان راځي قبرونه ماتوي تېرېږي او د یو چا خوار قسمت یوړون کارغه نیولی نه شي د یو چا خوار قسمت یوړون کارغه نیولی نه شي د یو چا ښه قسمت لوی غرونه ماتوي تېرېږي د یو چا خوار قسمت یوړون کارغه نیولی نه شي د یو چا ښه قسمت لوی غرونه ماتوي تېرېږي او قسم فګار له خدایه داسې انقلاب غواړمه قسم فګار له خدایه داسې انقلاب غواړمه د ظالمانو چې ظلمونه ماتوي تېرېږي هغه لفظونه خو د مات کړل اوس لا نور ماتوي زړه ماتوي خو یې د خپل زړه د ټکور ماتوي هغه لفظونه خو د مات کړل اوس لا نور ماتوي زړه ماتوي خو یې د خپل زړه د ټکور ماتوي او هغه وعدې د په نیمګړې لار کې پرېښودلې یاره خبر شوم چې وعدې راله په پور ماتوي خو زما او خوارې مزدورۍ ته دې هم ونه کتل زما د خوار لاسو بنګړي په کوم پیغور ماتوي غم ته اوزګار یم خو خوندونو ته اوزګار نه یمه خو خوندونو ته اوزګار نه یمه دومره بدبخته یم په ژوند چېرته سینګار نه یمه او د محبت تنده زما په ځوانۍ ماته نه شوه د محبت تنده زما په ځوانۍ ماته نه شوه په بوډاوالي محبت ته تابعدار نه یم او سر مې بایللی د یو ځل دا ځل مې یره کېږي چې جانان خپل کړمه په ژوند دومره هوښیار نه یم
او تا سزاوار کړم اشنا د ظلم حد دې کړی ګنهګار نه یم د مینې سزاوار نه یم ډېر ښه او تا چې زه وشړل په مینه کې ناکام دې کړمه نور در نه ځمه یاره زه د دغې ښار نه یم های های ډېر کښلی ډېر ښه او له دغې ورځې د قاسم فګار په ځان مین کړم خندا دې وکړه تا ویل زه خو د ستا یار نه یم های های ډېره شعر مننه د ډېر داد دی څه شي دردولی دومره کم عمر شي دوستي خان صاحب د ده عمر او د ده شاعري مختصر ټکي شو څه کمنټس پې ورکوئ یقینا د هغه شعر مې درته ویم چې د محتسب د خپل لهجې چې د محتسب د احتساب په خولګۍ ما تروزه چرګه په کړت کړت شنه چرګه په تربل شکسه یقینا د میژه د وزیرستان په خوب راکشي چې دا د ده عمر او د ده شعرونه د ده خیالات دا څه بل قسم عکاسي کوي د دغه خورې څه بل قسم پیژنګالي کوي د دغه خورې نو یقین وسوته چې د ده غوندې نور هم په دغه علاقې کې ډېر داس خال غلی وي نو زه خو یم چې دا خپل ایجه یې خپل ځي ته راسیږي نو د ده نو یو بل قسم ستوری جوړیږي یو بل قسم انسان وزن ډېره مننه دوست علي خان صاحب کوشش وکړي چې کوم لټون میشتو شریک کړی دی د وزیرستان چې کوم پیژندل شوي شخصیت دي هغه ورمخ کوي او هغه پټې هیرې چې تر اوسه پورې په میډیا باندې مخ بیا نه دي راغلي کوشش وکړي چې دا نه نوی نسل نوي ځوانان مخ ولي هغه باندې صحیح په خیر شي او یو شعر درته وایي چې دا ګران وزیرستان د قلم په زی ټوپک ته په مینا را پاسیږي ټول واړه د جنگ د پاره او دا ما وایه چې ګران وزیرستان به درنه یوسم تیار دي د وطن ړانده کاڼه د جنگ د پاره او په توپ فاصلو را باندې مخه چرته مومي جانان را ته راوړي دي باڼه د جنگ د پاره حد دې کړی دی حد ډېره مننه مینول دا قاسم فګار صاحب یو ځوان شاعر یو داسې ځوان چې تنکای ځوان دی امید لره چې نننی بانډار یا نننۍ خپرونه او د توس د خواشه وړ ګرځېدلې وي چې بیا د توس سره مخ کېږي امین وزیر د خپل ملګري سره درنه غوړي اجازه د خدای په امان